كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. منافقین تو سے یای پشان ده هغه کسونه چې تو سے نمخ کی وی غیله تو سے نه دی قوت په لحاظ ډیر سخت وی او د مولنه او اولادینه په لحاظ سره ډیر زیات وی نه غي د خپل برخه نه پیدا مزه وخستلا بیا تو سے د خپل برخه نه پیدا مزه وخستلا لکه څنګه چې هغه کسونه د خپل برخه نه پیدا مزه وخستی و چې لا تو سے نمخ کی وی او تو سے هم په باطل خبره کې ش داخل شوي پشان ده هغه داخله دلې چې هغه داخل شوی وي دا کسان چې د عملنا په دنیا او آخرت کې برباد شول او هم دغه کسان تاوانیان دي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دوی ته د هغه کسانو د عذاب خبر نه دی راغلی چې له دوی نه مخکې وي یعنی د نوح علیه السلام قوم او د عاد او ثمود او د ابراهیم علیه السلام قوم او د مدین والا او د چپه شوې کړې د قوم لوط علیه السلام دوی ته خپل رسولان ښکاره معجزې راوړې وې نو الله تعالی د سره داسې نه و چې په دوی ظلم کړی وي او لیکن هغه په خپل ځانونه ظلم کوو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. او مومن سړی او مومن ښځې د دې ځنې نور دوستان دي دوی د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کوي او لمونځ قیموي او زکات ورکوي او د الله تعالی او د هغه د رسول اطاعت کوي دغه کسان چې دی ضرور به الله تعالی په دوی رحم وکړي بېشک الله تعالی ډېر غالب شه حکمت والا دی. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله تعالی د مؤمن سړی او مؤمن ښځې سره د داسې جنتونو وعده کړی دو چې د هغې د لاندې ویلې بهیږي چې دوی به په هغې کې همیشه وي او د داسې پاکیزه اوسېدلې ځایونه دي چې تل اوسېدل په جنتونو کې به وي او د الله تعالی له طرفه رضامندي تر ټولو لویه دو همدغه ډېره لویه کامیابي دو.